متزایدې او متناقصې تابعګانې دې مبحث ته دقت وکړئ. یو تابع ته موږ تاسې څه وخت متزایده وایو او یو تابع ته موږ تاسې څه وخت متناقصه وایو. که چیرې د اکس د قیمتونو په لویېدو سره زموږ تاسې خو په اختیار کې د اکس قیمتونه دي او همدغه ته موږ تاسې انپوټ وایو. که د اکس د قیمتونو په لویېدو سره د تابع قیمتونه لوی سوله دغه ته وایي متزایده. د تابع قیمتونو مطلب د اف اکس یا د وای قیمتونه دي. په ګراف کې که تاسو ویني یعنې هغه قیمتونه چې پر وای محور راځي. که چیرې د اکس د قیمتونو په زیاتېدو سره د تابع قیمتونه زیات سوه د لویېدو سره د مقدار په ډېرېدو سره د هغوی قیمتونه لوی راتله دې تابع ته وایي متزایده. برعکس یې متناقصه ده. یعنې که چیرې د اکس د قیمتو په لویېدو سره د تابع قیمتونه کوچني سوه بیا دې ته موږ تاسې وایو متناقصه. دا یې سوه تعریفونه. څنګه یې کولی سم په تابعګانو کې همدا تشخیص کم چې تابع متزایده ده او که متناقصه. تاسې به دلته تشخیص د ګراف له مخې یوازې زده کوئ. د معادلې له مخې څنګه تشخیص وو چې تابع متزایده ده که متناقصه دا به د مشتق درسو ته وساتئ. دا اوس نه کیږي. یعنې اوس موږ تاسې د تناقض تعریف خو مو زده کوئ. د اکس د قیمت په زیاتېدو سره د تابع قیمتونه زیات سوه. د زیات څه زما مطلب لویېدل دي نو هغه تابع متزایده ده. که د اکس د قیمتو په لویېدو سره د وای قیمتونه کوچني سوه دا تابع ده متناقصه. تعریف خو یې ما زده کوئ. اوس ما ته یو څوک د یو تابع معادله راکړي زه دا څنګه تشخیص کړم چې دا تابع متزایده ده که متناقصه ده او حتی امکان لري چې تابع په یو ځای کې متزایده وي په یو بل ځای کې متناقصه. یعنې همزمانه یو تابع په یو انټروال کې تزاید وي په بل انټروال کې تناقص ولري. متوجه سولئ؟ دا د معادلې د طریقه د دې تابعګانو تشخیص زموږ تاسې فعلي درس نه دی. د ګراف له مخې تشخیص زموږ تاسې موضوع ده. د ګراف له مخې زه څنګه تشخیصولی سم؟ ډېری کسان په دې بلد وي او اسانه هم دی. تاسې ګوري زه تاسې ته دوې دانې تابعګانې ګرافونه رسموم. دا د یوې تابع ګراف دی او دا هم د بل تابع ګراف. مخکې تر دې چې زه نور مخ ته ولاړ سم کیدای شي چې ډېری کسان د دې صحیح جوابونه ووایي. دا شی والا تابع متزاید دی که دا چپ والا دا چپ طرف ته چې ما دا ګراف تاسې ته لیکلی دی دا هغه تابع متزایده ده او هغه تابع متناقصه ده. خو بیا هم تاسو توجه کوئ چې د دې طریقه زده کړئ چې څنګه کولی شو د ګراف له مخې معلوم کړو. د ګراف له مخې معلومول ډېر یو اسانه پروسه لري. تاسې به دوې متغیرې نقطې پر ګراف په نښه کوئ. دوه ټکي داسې پر ګراف په نښه کوئ چې یو د بل د پاسه نه یعنې مختلف. دوه نقطې زه پر ګراف په نښه کوم. په نښه سو د دې لپاره چې تاسې معلوم کړئ چې د ګراف له مخې تابع متزایده ده که متناقصه څنګه کوئ. دوه نقطې به تاسې پر ګراف په نښه کوئ. پرابل هم دوه نقطې په نښه کوم. هر ډول ګراف چې تاسې ته رالی. اوس یې څنګه معلوموئ چې تابع متزایده ده که متناقصه؟ دغه نقطېګانې چې مو معلوم کړي د دې اکسونه مشخص کړئ. د دې نقطې د اکس مالفه څو ده؟ اکس یو. ما ورته ویلي د مثال په ډول. د دې نقطې د څه ده؟ اکس دوه. اوس به تاسې د دې دواړو نقطو د وای مالفې پیدا کړئ. همداسې هلته چې مو په نښه کړي د اکس مالفې به مشخص کړئ. د دې د وای مالفه څه راله؟ دا خو به مو په یاد وي د مرتبو جوړو له درس څخه چې د یو نقطې اکس وای پیدا کېدی څنګه. د دې د وای مالفه څه راله؟ زړه مو وای یو ورته وایست. زړه مو وایست چې نه دا قیمت موږ خو په تابع کې وضع کوو. مثال فرض وکړئ د دې تابع اف اکس دی نو دا رالی اف اکس یو وای یا وای یو او د دې د وای مالفه څه راله؟ وای دوه. اوس نو هغه تعریف تطبیق کړئ. آیا اکس دوه لوی تر اکس یو دی که نه؟ تاسو پوهېږئ چې د افقي محور باندې ښی عدد لوی دی. پر عمودي محور پورته عدد لوی دی. و اکس دوه لوی تر اکس یو دی. نو کله چې اکس دوه لوی سو دا د ده مربوطه وای لوی دی که د دې اکس یو مربوطه وای؟ موږ کله چې ما د اکس قیمت لوی کړی د وای قیمت هم لوی سو. اما هغه د تعریف مسله راله که نه؟ بس دې تابع ته زه څه وایم؟ دا متزایده ده. نو خلاصه یې که وایي دا رقم راځي. متزایده هغه یوه ده چې د لوی اکس وای لوی وي. هر اکس چې لوی دی د هغه د تابع قیمت هم څه وي؟ لوی وي. ښه دا وینئ که چیرې اکس دوه لوی وي تر اکس یو نو د ده مربوطه وای باید لوی راسي. اوس وګورئ په دې بل کې خبره برعکس راځي. د دې د اکس مالفې ته ما نوم ورکړی اکس یو. دغه د اکس مالفې ته نوم ورکړی اکس دوه. اوس د دواړو د وای مالفې پیدا کوم. د ده د وای مالفې ته به زه وای یو وایم. دا عدد رالی وای یو. د ده د وای مالفې ته به وایم وای دوه.
آیا x 2 لوی تر x 1 دی که نه؟ اما د د وای مالفه چې وای 2 دی او د د وای مالفه چې وای 1 دی کم یو لوی راغلی؟ د لوی x د تابع قیمت لوی نه دی راغلی، د کوچني x د لوی راغلی. نو مطلب کله چې ما د x قیمت زیات کړي د وای قیمت کم سو، نو دا تابع څه ده؟ متناقصه. نور هم په اسان الفاظو درته ووایم، تاسو دې خبرې ته دقت وکړئ. کله چې تاسو غواړئ معلوم کړئ د ګراف له مخې چې تابع متزایده ده که متناقصه ده، دا میتود وکاروئ. پر ګراف باندې حرکت وکړئ، پر ګراف باندې یو قلم پر کږدئ حرکت وکړئ. حتی کولی شئ دا ذهني تصور کړئ، فکر وکړئ داسې په سترګو ورباندې حرکت وکړو. پر ګراف باندې حرکت وکړئ، که پورته ولاړئ متزایده ده، که ښکته راغلئ متناقصه ده. صحیح ده؟ ښه، نو زه هم که پورته ولاړم متزایده ده او که ښکته راغلو متناقصه ده. نو زه پر ګراف حرکت کوم، ښکته راغلم متناقصه ده. نو په یاد ولرئ پر ګراف داسې حرکت وکړئ د چپ طرف څخه ښی طرف ته. د دې څخه چې تاسې داسې را روان یاست، مطلب د ښی خوا څخه چپ طرف ته راځئ. ما څه درته وویل؟ د چپ طرف څخه ښی طرف ته. د چپ طرف څخه ښی طرف ته حرکت وکړه، که پورته ولاړئ متزایده ده. د چپ طرف څخه ښی طرف ته حرکت وکړه، که ښکته راغلی متناقصه ده. اوس د هغه میتود چې ما تاسو ته ویل، زه دا ربط ورکوم چې دا خبره علمي مسله ده، دا داسې موضوع نه ده چې کوم علمي استدلال ونه لري. ما تاسو ته ویل د چپ طرف څخه ښی طرف ته حرکت وکړئ. آیا د دې مطلب دا نه دی چې د x قیمتونه زیاتوئ؟ د چپ طرف څخه ښی طرف ته تګ څه معنا لري؟ د x قیمت زیاتوئ. بیا هم څه ویل؟ که پورته ولاړئ تابع متزایده ده. پورته تګ دا معنا نه لري چې د y قیمت زیات سو، هماغه د تعریف څخه دا تخنیک جوړ سو. د چپ طرف څخه ښی طرف ته حرکت وکړئ، یعنې x زیاتیږي. که ښکته راغلی تابع متناقصه ده، یعنی مطلب که د وای قیمت کوچنی سو متناقصه ده. دا ډېر زیات اسانه و. تاسو پر ګراف حرکت وکړئ، که پورته ولاړئ متزاید، که ښکته راغلی متناقص. اما که چیرې دا ګرافونه موږ ته نه راکړه سوي، پر ځای د دې معادله راکړه سوي، بیا د دې تشخیص موږ تاسې په فعلي موضوعاتو باندې چې تر اوسه موږ ویلي دي دا نسو کولی. دا بیا موږ تاسې د مشتق د استعمال په ځایونو کې وایو.